کندهار کې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل شو. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. په کندهار کې د یو ملي سوداګر د 2.5 میلیونو ډالرو په پانګونې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل شو. دا فابریکه چې د حاجي شمس الله عطا په نوم د ملي سوداګر لخوا د کندهار په صنعتي پارک کې جوړیږي، کار به یې په 15 میاشتو کې بشپړ او په لومړي سر کې باید د 90 کسانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. د ښاغلي عطا په خبره دغه فابریکه به په یو ساعت کې له 15 تر 7 ټنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. د کندهار په صنعتي پارک کې د دغه فابریکې د جوړولو کار داسې مهال پیلېږي چې په دې پارک کې په د وروستیو کلونو کې په سلګونه فابریکې تړل شوي چې یوه عمده ستونزه یې د برېښنا نشتوالی بلل شوی دی. د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي د هلمند له کجکي بند څخه کندهار ته د برېښنا د مزي پر نوي کولو کار روان دی او په بشپړېدو سره به یې د کندهار د صنعت کارونه د برېښنا ستونزه تر ډیره هواره شي.